د پکتیا اوسېدونکي وایي چې له دریو ورځو راهیسې د اسلامي امارت ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښتې روانې دي. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د پکتیا اوسېدونکي وایي چې له دریو ورځو راهیسې د افغانستان اسلامي امارت ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښتې روانې دي. د دوی په خبره د پاکستاني ځواکونو له لوري لسګونه توغندي په کلیوالو سیمو لګېدلې او له امله یې ګڼې کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړې شوي دي. دغه نښتې د پکتیا له اریوب ولسوالۍ پیل شوي چې تازه ډنډ پټان ولسوالۍ ته هم وغځېدې. د افغانستان اسلامي امارت تر دې مهاله د نښتو او مرګ ژوبلې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د پکتیا اوسېدونکي امیر خان هم وویل 10 بجې چې راجګ شوم ډېر سخت جنګ مو، خلکو موټر چالانه کړل، لاړل د څمکنیو ولسوالۍ ته د ماشومانو او کورنۍ سره. د پکتیا یو بل اوسېدونکي سید الله هم په دې اړه وویل هیڅوک مو غم نه کوي، کډوالي یو خوا ماشومان بل خوا، دومره سخته جګړه چې له حده وتلې خبره ده. د سیمې خلک وایي پاکستان تل د نښتو پر مهال ملکیان په نښه کوي او د دې نښتو له امله یوازې په ډنډ پټان ولسوالۍ کې لسګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړې شوي دي. له نښتو سره هممهاله په ډنډ پټان ولسوالۍ کې له کوزې پښتونخوا سره نښلېدونکي د خلاصي دروازه هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. د اریوب ولسوالۍ اوسېدونکی محمد نور صدیقي وایي موږ پر دوی غږ کوو چې هر وخت جنګ کوئ نو عام خلک په توپونو مه ولئ، باید دلته د جګړې قوانین مراعات شي. د پوځي چارو شنونکي بیا د دا ډول نښتې د هیوادونو د اړیکو په زیان بولي او ټینګار کوي چې د دا ډول نښتو د مخنیوي په پار باید پر پولو کې مسلکي کسان وګمارل شي. د پوځي چارو شنونکي سرور نیازي وویل د حل لاره دا ده چې په پولو کې مسؤل او مسلکي خلک وګمارل شي څو د دغسې بې ځایه نښتو مخه ونیول شي. ځینې پاکستاني رسنیو بیا په دغه نښتو کې د یو پوځي د وژل کېدو او 4 نورو د ټپي کېدو پخلی کړی دی. بل خوا یوې سرچینې تلو نیوز ته ویلي چې په اریوب ولسوالۍ کې 15 افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي.